سلامونه. د دې ونې هلته دلته ته ښه راغلاست. دا ګڼه په یوې ډېرې زړه نرموونکې ویډیو پیلوو. دې زوی او مور د خپل ژوند حیرانوونکې او خوشحالوونکې ثانیه هغه وخت ولیده چې د اولمپیک په جامو کې خپل عکسونه اخیستل. د مشهور فوټبال ستوري ډیوډ بیکم په لیدو د خوشحالۍ له لاسه دې مور او زوی خپلې اوښکې نشوای ټینګولی. په همدې ډول د نړۍ مشهور فوټبال لوبغاړي ورسره یو ځای عکس واخیست، خو د مور او زوی د خوشحالۍ اوښکې لا روانې وې. دا ښځه وایي ډیوډ بیکم ورنه پوښتنه وکړه چې کولی شي له دوی سره عکس واخلي. په لندن د اولمپیک تبه خپره ده. یو چیکي هنرمند خپله تبه د داسې یو بس په ډیزاین کولو له منځه یوړه چې د هر لوبغاړي په څېر تمرین کولی شي. په خپلو غټو مټو او 6,000 کیلوګرامه وزن دا بس هغه تمرین کوي چې په وزن سپک انسانان یې لا نشي کولی. خو دا ټول تمرین هسې د صحت لپاره دی. د لندن په اولمپیک لوبو کې د ګډون هیله نه لري. او چې خبره د اولمپیک لوبو او تمرین ته نو اوس داسې یو تمرین لرو چې ګورئ په کور کې یې ونه ازمایئ او هیڅکله یې د ازمویلو هڅه هم ونه کوئ. د دې وړې نجلۍ د ساعت تیرۍ لوبه د دروازو په چوکاټونو ختل دي. د دې پلار د دې یوه ویډیو په انټرنیټ خپره کړه چې د سترګو په رپ کې ګڼو خلکو ولیده. خو دا نجلۍ یوازې په چوکاټونو نه خیږي چې کله ستړي شي نو په ټوپونه شي. د امریکایي ناول لیکونکي ارنست همینګوی یاد ډېر خلک په څښاک کوي. د کیوبا په هوانا کې یو څښاک ځای همداسې وکړل. همینګوی په کیوبا کې 30 کاله ژوند کړی و. همینګوی 114 کاله پخوا زیږېدلی او دا دی لا تر اوسه په کیوبا کې د خلکو په زړونو کې ځای لري. دا ګیلاس 270 لیتره څښاک ځایوي. هغوی چې د همینګوی په یاد څښاک کاوه باوري یم چې وروسته به یې په یاد هم نه وي چې د چا لپاره یې ګیلاس په سر پورته کړی و. او په اول نمبر ویډیو کې د داسې یو کمسارې حیوان خبره کوو چې تر ډیرو انسانانو به مو ډیر په یاد ولري او پام به در باندې وکړي. نه یې منئ؟ ویې ګورئ. دا حیوان د امریکا په تاکوما ژوبڼ کې هر هغه څه کوي چې ورته وویل شي. دا اونۍ هم دومره وه. تر بلې ګڼې مو په لوی څښتن سپارم. د خدای په امان.